الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. الله پاک د انسانانو د هدایت لپاره همیشه دو سلسلې چلولې دي. یو سلسله د پیغمبرانو ده او بل سلسله د کتابونو ده. یعنی یو طرف ته الله پاک قانون را لېږلی دی او بل طرف ته الله پاک د دې قانون ښودونکي پیغمبران را لېږلي دي. آدم علیه السلام ته الله پاک صحیفې ورکړي، خو یوازې په صحیفو باندې اکتفا ونه کړه، بلکې د صحیفو سره د صحیفو ښودونکی مقدس شخص آدم علیه السلام هم راولېږلو. موسی علیہ السلام، داود علیہ السلام، عیسی علیہ السلام، دا یو لک څلېري زره څه کم او زیات پیغمبران چې الله پاک را لېږلي دي. نو یو طرف ته کتابونه ورکړي، صحیفې ورکړي، او بل طرف ته د دې صحیفو د دې کتابونو ښودونکي خلک را لېږلي چې هغه پیغمبران دي. زمونږ په دین کې یو طرف ته قرآن دی او بل طرف ته د قرآن ښودونکی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد علیه السلام. نو یو قانوني او بل د قانون ښودونکی وي. قانون زمونږ په دین کې دا سنت ورته وایي، زمونږ په دین کې سنت دا قانون دی، او دا مقدس اشخاص څوک چې دا سنت طریقې خلکو ته ښیي نو دا د قانون ښودونکي دي ته جماعت وایي. نو زمونږ نوم اهل سنت والجماعت دی. دا د الله طریقه ده د آدم علیه السلام نه تر ننه پورې چې یو طرف ته قانون بل طرف ته مقدس اشخاص. نو قانون ته په دې اهل سنت کې اشاره وشوه، سنت لفظ کې، او د مقدس اشخاصو ته په جماعت لفظ کې اشاره وشوه. که چېرته یوازې قانون خلک د یوازې د قانون تابعداري کوي او مقدس اشخاص ورسره ونه مني نو د دې نه یهودیت جوړېږي. یهودیانو صرف تورات منلو او مقدس اشخاص پیغمبران شهیدانول، ډیر پیغمبران شهیدان کړل. هغوی صرف د قانون منونکي و، ځان ته به د قانون پابند ویلي او د مقدسو هستیو توهین به یې کولو، هغوی به یې وژل. نو دا یهودیت دی. لکه زمونږ په نن سبا زمانه کې چې د اهل حدیث ځان ته وایي، د وهابیان ځان ته وایي، د یهودو په نقش قدم باندې دوی وایي موږ یوازې قانون منو، قرآن او حدیث یوازې منو، او د مقدسو هستیو توهین کوي. د پیغمبرانو خبره وایي موږ ته حجت نه ده. د دوی یو کتاب د شمع محمدي وایي پیغمبر چې د خپل ځان نه خبره وکړي او وحي نه وي هغه موږ ته دلیل نه دی. د صحابو اقوال دا وایي موږ نه منو، امامان نه منو. دا د مقدسو هستیو توهین کوي لکه د یهودیانو په شان. نه دا د ضلالت او د ګمراهۍ په کنده کې غورځي. او داسې نه ده چې یوازې مقدسې هستۍ به مني او قانون به شاته غورځوي. یوازې د مقدسو هستیو منل او قانون شاته غورځول دا د نسواراو طریقه وه. نسواراو مقدس هستی صرف هغه به منلې، هغوی رهبان، پیران او علماو به چې څه ورته ویلې هغه به منل، او قانون چې انجیل دی هغې ته به التفات نه کولو، هغوی به یوازې مقدسې هستی منلې. لکه زمونږ په زمانه کې چې نن سبا دا بریلویان ورته وایي، دوی یوازې د مقدسو هستیو پابند دي، یوازې اولیاء او پیغمبران او صحابه کرام دوی ته قایل دي، او قانون سره که ټکر راشي قانون نه مني، یوازې د مقدسو هستیو خبر مني. نو دا د نسواراو طریقه ده. د صحیح مسلمانانو طریقه دا ده چې هم به قانون مني هم به مقدس هستی مني. یعنی قانون به مني خو د مقدسو هستیو پر راهنمایي کې. مونږ قرآن منو خو د پیغمبر علیه السلام پر راهنمایي کې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث منو، چې نه مني هغه کافر دی. د قانون منو خو د صحابو پر راهنمایي کې. صحابو چې په کوم حدیث باندې عمل کړي هغه حدیث مونږ ته قانون دی، او چې صحابه کرام رضوان الله علیهم په عمل نه کړي هغه که حدیث می خو زموږ د لپاره به دلیل نه وي، د هغې دپاره به تاویل ګورو. لکه ګوره بخاري شریف کې روایت
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیران یوې کندرې ته راغلو او په ولاړې او دس مات کړو. نو دا اوس سنت حدیث کې راغله، خو لیکن مقدسو هستیو چې صحابه کرام دي هغوی په دې حدیث عمل نه کولو. حدیث کې شته د بخاري حدیث کې، خو صحابو په ولاړه امتیاز نه کولې، صحابه کرامو په ناسته باندې او دس ماتې کولو. نو معلومیږي دا چې دا د قانون حیثیت نه لري. بالا قائمه په ولاړه باندې امتیاز کول به سنت طریقه نه، قانون بنئ د دې امت لپاره. قانون به هغه چې صحابه کرام په عمل وکړي، او چې صحابه کرام په عمل ونه کړي نو موږ به د هغې دپاره تاویل ګورو، وایو به چې دا پیغمبر علیه السلام د عذر د وجې نه په ولاړې کړې وي. قانون نه دی، معذوره سړی په ولاړه امتیاز کولی شي، او چې معذور نه نو قانون دا دی چې په ناسته به اودس ماتې کوي. نو عرض مې دا و چې اهل سنت والجماعت په دې کې دا دواړه خبرې را جمع شوي، هم پکې قانون شته، هم پکې مقدس هستی شته. نو د مقدسو هستیو په راهنمایي کې به موږ قانون منو، یعنی د الله کتاب، د پیغمبر علیه السلام احادیث، او زموږ دپاره به راهنماګان صحابه کرامي او مجتهدین امامان وي. همدې ته په اهل سنت والجماعت لفظ کې اشاره شوې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیات کریمه په ترجمه کې فرمایي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، د قیامت په ورځ به بعضې مخونه تور وي او بعضې مخونه به سپین وي. تفسیر در منصور د دې آیات لاندې مرفوع او موقوف احادیث ذکر کړي دي چې دا د سپینو مخونو والا به څوک وي. نو فرمایي احادیث دي، صحیح احادیث دي مرفوع، یعنی د پیغمبر علیه السلام ترجمه ده. هغه فرمایي چې دا د سپینو مخونو والا اهل سنت والجماعت دي، یعنی دوی قانون مني خو د مقدسو هستیو پر راهنمایي کوي. دا مقدس هستی د راهنما حیثیت لري، نور حیثیت په دین کې نه لري، صرف راهنماګان دي، د دین دپاره راهنمایان دي. نو الله پاک فرمایي هو الذي بعث في الأميين رسولا، دا مقدس هستی په دې آیات کریمه کې الله پاک ذکر کوي. الله هغه ذات دی چې لیږلی دی په امیینو کې پیغمبر ولې را لیږلو؟ الله خو داسې هم کولی شو چې دا قرآن جبریل علیه السلام ته ورکړی وی او د کعبې شریفې په چت یې ایښی وی او عربانو ته یې ویلی وی چې راشئ په عربۍ پوهېږئ، دا قرآن هم عربي دی او بس دا قرآن واخلئ په دې باندې عمل کوئ. دې پیغمبر ته څه ضرورت و؟ ده ته ضرورت دغه و چې دا د قرآن معناګانې امت ته بیان کړي. ظاهري لفظ یو معنا لري، هغه د الله مراد نه، لکه اقیموا الصلاة، الله پاک فرمایي منځ کوي، دا صلات عربي لفظ دی، دا پښتو کې ترجمه ده دعا یا تحریک الصلوین، یعنی د کوناټیو خوځول یا دعا، دغه ترجمه ده. نو اوس که خالق قرآن را لیږلی وی او د کعبې په چت ایښی وی او په دې کې دا آیات مونږ تلاوت کړی وی چې اقیموا الصلاة، دعا وکئ، نو خلکو به دغه مونځ نه کولو، صرف دعا به یې کوله. نو پیغمبر علیه السلام د مقدسه هستي راولېږله چې ګوره د صلات معنا تاته بیان کړي، چې صلات دغې ته وایي چې نیت وتړي، بیا الله اکبر وکړي، قیام وکړي، رکوع وکړي، سجده وکړي، قیده وکړي، دغه ارکان مخصوصه ترېنه مراد دي. نو که دا مقدسه هستي نه وی دا به مونږ ته واضحه شوې نه وه، د اقیمو الصلاة معنا به مونږ ته نه وه واضحه شوې. له دې وجې نه د قرآن سره یې پیغمبر هم راولېږلو او دا پیغمبر هم امي او په امیانو کې راولېږلو. د دې دا مطلب نه و چې زموږ پیغمبر ناپوهه و، د امي دا مطلب نه دی. مطلب یې دا دی چې په دې دنیا کې استاز نه و، ځکه دا د دنیا استاز و. نو څوک چې د دنیا استاز وي په دنیا کې د هغه دپاره بل استاز نه وي. محمد صلی الله علیه وسلم دا د ټولې دنیا استاز دی، ټوله دنیا ته د دین ورښیي. نو په دنیا کې به داسې څوک نه چې هغه پیغمبر علیه السلام ته استازي وکړي. د هر پیغمبر استاز چې دی الله پاک دی. وعلم آدم الاسماء كلها، الله پاک آدم علیه السلام ته ټول نومونه ورښوده. ګوره استاز الله پاک شو. وعلمناه صنعة لبوس لكم، داود علیه السلام ته د زغرو چل الله پاک فرمای ما ورښودو، په دنیا کې د بل چا نه و زده کړی. د خضر علیه السلام په باره کې فرمایي وعلمناه من لدنا علما،
خضر علیہ السلام ته ما علم لدنی ورکړو نو دا د پیغمبرانو استاد الله پاکي نو د پیغمبر د امیوالي مقصد دا دی چې د استاد الله دی په دنیا کې د بل استاد نشته د هر پیغمبر داسې مسله ده یو روایت کې راځي عیسی علیه السلام خپل مور سکول ته ولېږلو مکتب ته د چې کله په مکتب په صنف کې کېناستو په کلاس کې نو استاد په تخته ورته ولیکل چې الف عیسی علیه السلام د دې استاد نه پوښتنه کوي چې الف څه معنا هغه استاد ورته وایي چې الف خو معنا نه لري خو بس الف مونږ ته د الف معنا نه ده د الف نو څه معنا ب څه معنا عیسی علیه السلام ورته فرمایي چې دا څنګه لفظ ته مونږ ته راښیي چې مهمل لفظ یو ترجمه نه نو هغه استاد عیسی علیه السلام ته وایي دی ماشوم دی چې تی معنا بیان کا هغه ودرېدو په دې صنف کې د استاد ته وایي چې راځه اوس ته د شاګردانو په صف کې کېنه او زه د استاد په منصب ودرېږم چې زه درته د الف معنا بیان کړم عیسی علیه السلام په ماشومتوب کې ودرېدو او د الف په لفظ کې معناګانې شروع کړي او د الله پاک وحدانیت او توحید ترېنه په عجیب انداز باندې ثابت کړو نو عیسی علیه السلام د دې لایق نو چې د شاګردانو په صف کې کېني هغه د استاد په ځای باندې ودرېدل پکارو ځکه دا پیغمبر د ماشومتوب نه د په دنیا کې استاد نه د دوی استاد الله نو الله پاک فرمایي هو الذی بعث فی الامیین رسولا الله هغه ذات دی چې په امیینو کې پیغمبر ولېږلو امیین د صحابه کرامو نو د صحابه کرامو استاد محمد صلی الله علیه وسلم شو او د محمد صلی الله علیه وسلم استاد الله پاک شو څوک چې امیین نه مني د صحابه کرام نه مني هغه ته موږ څه وایو رافضی شیعه کافر ورته وایي چې امیین نه مني قران کریم کې د امیین لفظ راغلو او په امیینو کې اشاره صحابه کرامو ته ده څوک چې صحابه کرام نه مني هغه ته موږ شیعه رافضی کافر وایو د دې پسې بل آیات ده واخرین من دونهم الله پاک دا پیغمبر په آخرینو کې لېږلی دی په امیینو کې لېږلی او په آخرینو کې لېږلی دی امیینو کې صحابه کرامو ته اشاره ده او په آخرینو کې چاته اشاره ده د آخرینو نه څوک مراد دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سلمان فارسی رضی الله عنه په ملا باندې لاس کې خودو او وی فرمایل چې آخرین د په اولاد کې دي د دې حدیث مصداق ټول محدثین وایي ټول محدثین یو نه ټول وایي چې د دې مصداق امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ده د قران کریم کې چې د آخرین لفظ راغلی د دې نه څوک مراد ده امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د امیین او صحابه کرام مراد دي د صحابه کرامو نه منکر کافر دی بڑا رافضی دی شیعه دی او چې د آخرینو نه څوک منکری دا به څنګه رافضی نه وي خو دواړه د قران نه منکر شو آخرینو نه امام سے مراد دی امام اعظم ابو حنیفه ټول محدثین د دې آیات په ترجمه کې وایي دا د حرمینو نه چې اوس کوم تفسیر چاپیږي تفسیر عثماني د سعودي د بادشاه په خرچه باندې چاپ شوی دی دیم د آخرینو په ترجمه کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله لیکلی چې اولین مصداق دا دی نو امام اعظم رحمه الله راهنما دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم راهنما دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پاک د طرف نه راهنما دی یعنی د الله بذات شاګرد دی او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هغه بیا د پیغمبر علیه السلام د شاګردانو شاګرد دی یعنی د پیغمبر شاګردان صحابه کرام دي او د صحابه کرامو شاګرد امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دی امام صاحب په اتیایم کال د هجرت باندې پیدا شوی دی په اتیایم کال د هجرت او صحابه کرام په یو روایت کې تر یو سل او لسم کال د هجرت پورې ژوندي وو تر یو سل او لسم کال پورې نو دیرش کال شو دیرش کال په صحابه کرامو کې تیر کړل دیرش کال چې یو سړی په صحابه کرامو کې تیر کی او د امام صاحب غوندې طالبي نو هغه به ضرور صحابه کرام لیدلی د صحابه کرامو نه احادیث روایت کړي دیرش کال د صحابه په صف کې تیر کړي نو ډیر صحابه کرام رضوان الله علیهم په خپل سترګو باندې لیدلی دي نو عرض می داو چې الله په قران کریم کې فرمایي هو الذی بعث فی الامیین رسولا الله هغه ذات دی چې په امیینو کې پیغمبر راولېږلو اوس امیینو نه صحابه کرام مراد دي د دې پیغمبر وظیفه څه ده د څه لپاره راولېږل الله په خدا سم کولای شو چې قران راولېږل وي د کعبه په چتي ایخه وي او خلکو ته ویل وي چې راشه خپل کتاب واخلي د پیغمبر مقصد ذکر کوي څلور مقصد یتلو علیهم آیاته یو مقصد دا دی چې دا پیغمبر خلکو ته د الله د آیاتونو تلاوت وکړي صحیح الفاظ د قران خلکو ته وخی د تلاوت تعلق د الفاظ سره یعنی د قران صحیح الفاظ
امت هم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم خی. نو یو وظیفه د پیغمبر دا شو او په دې وظیفه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې د پیغمبر وارثان د حافظان او قاریان دي. دوی صحیح طریقه د تلاوت ماشومانو او د امت تورخی. د پیغمبر وارثان پکې د حافظان او قاریان دي. پیغمبر علیه السلام هم قاری دی او د پیغمبر وارثان هم دغه قاریان دي. بلکې حقیقت کې قاری الله پاک دی. دا د الله لقب دی. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. دی آیات کریمه کې الله پاک ځان ته قاری ویل چې زه قاری یم. فاذا قرأناه. بیا پیغمبر علیه السلام هم قاری دی او د پیغمبر وارثان دام قاریان دي. په دنیا کې د رئیس جمهور لقب څوک ځان ته نشي کېښودلی. که یو سړی راشي او په دې بوټ بازار کې ودرېږي او ووایي چې زه رئیس جمهور یم، نو پولیس به راشي او دته به کړۍ واچوي، زنځیرونه به ورته واچوي چې د رئیس جمهور لقب دې په ځان کېښودو. یا د وزیر اعظم یو سړی اعلان وکړي په بوټ کې چې زه وزیر اعظم یم، نو پولیس به راشي او دته به قانوني سزا ورکوي چې وزیر اعظم خو نواز شریف دی، ته څنګه وزیر اعظم شوې؟ د وزیر اعظم لقب چاته نه پرېښودلی کېږي، د رئیس جمهور لقب چاته نه پرېښودلی کېږي. الله پاک دومره مهربانه دی، الله شهنشاه دی، د بادشاهانو بادشاه دی. خپل لقب دې قاري ته پرېښودو چې زم قاري یم تم قاري. فاذا قرأناه کې الله پاک قاري شو او یتلو علیهم آیاته کې پیغمبر علیه السلام قاري شو. او دا عرف کې چې دا کوم قاریان زموږ په جماعتونو کې په دارالحفاظونو کې دي ته موږ حافظان او قاریان وایو. حافظم الله پاک دی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. حافظ د الله لقب دی. خو په دې امت باندې ډېرو خلکو ته دا لقب ورېښی دی، نو د ده حیثیت څومره لوی حیثیت شو چې د الله لقب ور باندې کېښودلی شو، حافظ او قاري. نو د پیغمبر یو وظیفه دا ده چې یتلو علیهم آیاته، دا به خلکو ته د الله آیتونه تلاوت کړي. ویزکیهم، دویم ډیپټي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ده چې دا به د خپل امت تزکیه کوي، صفایي د زړه به یې راولي. په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارثان دا پیران حضرات دي، دا صوفیه کرام دي. دغه د پیغمبر علیه السلام وارثان دي په دې صفت کې چې دا د تزکیې صفت دی. تزکیه احسان دا په قرآن او په حدیث کې ورته استعمالیږي، او تصوف یا پیر دا ورته په زموږ په عرف کې استعمالیږي. صوفي یا پیر یا تصوف دغه الفاظ جدا دي، معنی دغه تزکیه ده او دغه احسان دی. دا موږ چې ورته پیران وایو د دوی وظیفه هم دغه تزکیه ده چې دا د پیغمبر علیه السلام کوم دویمه وظیفه وه. ویزکیهم، دا کار پیغمبر علیه السلام کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یوه کوڅه کې تیریږي، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د کور خواته چې راغلو نو هغه ډېر رو تلاوت کولو. بیا چې مخکې لاړو د حضرت عمر رضی الله عنه د کور خواته نو هغه ډېر په زوره تلاوت کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر دواړه راوغوښته، د یو ته وایي چې ته ولې رو رو تلاوت کولو؟ وایي ما داسې ذات ته ور اورولو چې هغه رو رو اوري، الله پاک ته مې ور اورولو، نو زور ته ضرورت نه و. حضرت عمر صاحب ته وفرمیل چې تا ولې په زوره زوره تلاوت کولو؟ هغه ورته وفرمیل چې اطرد الشیطان و اوقظ الوسنان، ما شیطان شړلو او ویده خلق مې راویښول. نور حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي چې ته لږ د دې خپلې اندازې نه په زوره وایه، او حضرت عمر رضی الله عنه ته فرمایي چې ته د خپلې اندازې نه لږ کم وایه. دغه تزکیه وه، یعنی همدغه تصوف دی. دا د باطن د صفایي سره تعلق لري، د حلال او د حرام او د جایز او د ناجایز سره تعلق نه لري. ځکه رو تلاوت هم جایز دی، په زور هم جایز دی، متوسط هم جایز دی. دا د باطن تصفیه دغه شی دی، د باطن تصفیه یې کوله ورته. نو دویمه ډیپټي د پیغمبر علیه السلام دا تصوف دی. نو د تصوف نه انکار دا د قرآن نه انکار دی، ځکه تصوف یو لفظ دی، معنی دا تزکیه ده، معنی قرآن کې ذکر شوی. لکه د توحید معنی قرآن کې ذکر شوی، قل هو الله احد. خدا د توحید لفظ قرآن کې نه دی ذکر شوی. نو د توحید نه انکار دا د قرآن نه انکار دی، ځکه د توحید معنی په قرآن کې راغلی ده، اگر چې لفظ په قرآن کې نشته. نو د تصوف لفظ که په قرآن کې نه خو معنی خو قرآن کې شته کنه چې یزکیهم دا تزکیه ده. دغه تزکیه یعنی تخلی عن الرذائل، خراب صفتونه د مرید نه لرې کول او ښه صفتونه په مرید کې راوستل، په شاګرد کې راوستل، دې ته ویلی شي تصوف. بعضې خلک وایي په صوفیانو کې د بزنس والا، کاروبار والا ډېر دي، غلط پیران ډېر دي. دا د انکار دپاره بانه
نشي کېدی. غلط خلق په حافظانو کې مشته، نو بیا د حفظ نه انکار پکار دی. غلط خلق په قاریانو کې مشته، نو د قرات نه انکار پکار دی. بیا غلط خلق په منځ کوونکو کې شته که نشته، خراب منځونه کوي، نو بیا د منځ نه انکار پکار دی. نه، انکار نه دی پکار. خراب خلق زکات ورکوونکو کې مشته، خراب خلق علماو کې مشته، خراب خلق مجاهدینو کې مشته، نو د خو د خرابو امتیاز پکار دی. داسې نه چې د ټولو نه به انکار وکړي. لکه د سپۍ شودې حرامې دي، نو خو د غوا د شودو نه خو به انکار نه کوي. د سپۍ د شودو د وجې نه د غوا شودې نه حرامېږي. د خرابو پیرانو د وجې نه ښه پیرانو نه انکار دا د قرآن نه انکار دی. د خرابو علماو د انکار د وجې نه د ښو علماو نه انکار داسې دی لکه د سپۍ د شودو د وجې نه چې د غوا شودو ته حرام وایي. نو عرض مې دا و چې دویمه ډیوټي د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه باطنی تزکیه وه، دا تصوف و. حدیثو کې دې ته احسان ویلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار هم د خپل امت دپاره کولو، او په دې کې د پیغمبر علیه السلام وارثان چې دي دا پیران حضرات، صحیح پیران. دریمه وظیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وه؟ ویعلمهم الکتاب. پیغمبر علیه السلام خلکو ته کتاب ورښیي، یعنی د قرآن خلکو ته بیانوي. یعلمهم الکتاب، دا تعلیم د پیغمبر علیه السلام هغه د آیتونو ترجمې خپل امت ته کوي. د آیتونو ترجمې کله قولا کوي، په خوله ورته ترجمې کوي. لکه یو صحابي دی حضرت عدی بن حاتم رضی الله عنه، دا کله چې دا آیات کریمه نازل شو، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، تر صبح صادقه پورې خوراک او اسکاک کوي، تر هغه پورې خوراک او اسکاک کوي چې سپین تار د تور تار نه تاسو ته درښکاره شي. دی صحابي په خپل ذهن کې د دې ترجمه داسې جوړه کړې وه چې دوه تارې راخستي، یو تور بل سپین، او د خپل بالښ لاندې ایښي وو. هلته خو کوټو کمرو کې هم ډېره تیاره وه، نو بالښ به یې راوچت کړو، سپین تار به ورته نه ښکارېدو، بیا به یې خوراک کولو. اگر چې صبح صادق به راختلی و، یعنی د روژې د خوراک ټیم به ختم شوی، شپه به ختمه شوې وه، خو بیا به هم د خوراک کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ان وسادتک لعریض، ستا بالښ خو ډېر پلن دی، شپه ورځ دې ورلاندې رایسار کړي دي. دغه ترجمه نه ده چې دا تور تار او سپین تار ته ګوره، دا شپه او ورځ ترې نه مراده ده. صبح صادق د سپین تار نه مراد دی. تر صبح صادقه پورې خوراک او اسکاک کوه. ګوره بیانا قولا پیغمبر علیه السلام د دې آیات کریمه ترجمه وکړه. نو پیغمبر علیه السلام تعلیم ورکول خپل امت ته، د تعلیم تعلق د دې معناګانو سره، د قرآن معناګانې ورته بیانولې، قولا په خوله ورته بیانولې او عملا یې ورته بیانولې. پیغمبر علیه السلام داسې ژوند تېرولو چې دا ټول ژوند دی د قرآن ترجمه وه. ټول ژوند د پیغمبر علیه السلام د قرآن معناګانې وي. ویده کېدل، پاڅېدل، کېناستل، هر څه چې پیغمبر علیه السلام کولو نو هغه د قرآن مطابق کولو. حضرت عایشه رضی الله عنها نه چا پوښتنه وکړه چې د پیغمبر علیه السلام اخلاق څه؟ حضرت عایشه رضی الله عنها ورته فرمایي کان خلقه القرآن، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دا قرآن. دا مطلب چې پیغمبر علیه السلام عملی قرآن، او دا تخچو کې چې موږ تلاوت کوو دا لفظي قرآن دی، دا علمي قرآن دی، دا قال دی. او پیغمبر علیه السلام دا ژوند چې دا عملی قرآن، دا د حال په مرتبه کې. ګوره دې قرآن کریم کې د ذات او د صفاتو آیتونه دي، داسې آیتونه پکې راغلي چې د الله د ذات او د صفاتو ذکر پکې دی. پیغمبر علیه السلام په خپل عملی زندګۍ کې داسې عقاید جوړ کړه چې هغه د دې آیتونو ترجمه وه. د پیغمبر علیه السلام عقاید دا عملی قرآن، او دا د ذات او د صفاتو آیتونه چې دي دا لفظي قرآن دی. عقاید د پیغمبر علیه السلام دا تعبیر دی د ذات او د صفاتو د آیتونو نه، او د ذات او د صفاتو آیتونه چې دي دا د پیغمبر علیه السلام د عقایدو نه تعبیر دی، یو لفظي بل عملی. همدارنګه قرآن کریم کې د احکامو آیتونه دي، همدا د پیغمبر علیه السلام د اعمالو نه تعبیر دی. پیغمبر علیه السلام چې کوم اعمال کول دا د احکامو د آیتونو مطابق کول. نو موږ داسې ویلی شو چې د احکامو آیتونه لفظي قرآن دی، او د پیغمبر علیه السلام اعمال چې دي د عملی قرآن دی، یو د بل نه تعبیر دی. د پیغمبر علیه السلام اعمال دا په عمل کې د احکامو د آیتونو ترجمه ده، او د احکامو آیتونه چې دي دا په لفظ کې د پیغمبر علیه السلام د اعمالو نه تعبیر دی. همدارنګه قرآن کریم کې د تشریح آیتونه دي، دا د پیغمبر علیه السلام احوال دي. د تکوین آیتونه دي، دا د پیغمبر علیه السلام استدلالات دي.
د حسن معیشت آیتونه دي د اخلاق آیتونه دي دا د پیغمبر علی السلام حسن معیشت دی د پیغمبر علی السلام زندگی چې څنګه وا په خپل کور کې همدارنګه د معاملات آیتونه دي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن معاشرت دی د کبریای حق آیتونه دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیابت دی همداسې هر آیات چې تاسو ګورئ د تربیت خلق الله آیتونه دي دا د پیغمبر علیه السلام جلوت دی د ابتغاء وجه الله آیتونه دي دا د پیغمبر علیه السلام خلوت دی د توجه الی الله آیتونه دا د پیغمبر علیه السلام مراقبه ده د احوال د محشر آیتونه دا د پیغمبر علیه السلام محاسبه ده د ترک دنیا آیتونه په کوم آیتونو کې چې ترک د دنیا راغله دا د پیغمبر علیه السلام محاسبه ده مشاهده ده د پیغمبر علیه السلام مشاهده ده په دې ترک د کوم آیتونو کې چې ترک د دنیا راغله د حدود او د جهاد آیتونه چې کوم دي دا د پیغمبر علیه السلام بغض فی الله ده د نزول د وحی آیتونه چې دي دا د پیغمبر علیه السلام عروج ده انا او انت چې په کوم آیات کې راغلي دا د پیغمبر علیه السلام شهود ده هو چې په کوم آیات کې راغلي دا د پیغمبر علیه السلام غیبوبت ده همداسې پسیزا د رحمت آیتونه چې کوم دي د جنت آیتونه دا د پیغمبر علیه السلام شوق ده د جهنم آیتونه دا د پیغمبر علیه السلام هم او غم ده د رحمت آیتونه د پیغمبر علیه السلام رجا ده د عذاب آیتونه د پیغمبر علیه السلام خوف ده د انعام آیتونه د پیغمبر علیه السلام سکون ده د انتقام آیتونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حزن ده هر آیات چې ته ګورې هلته پیغمبر علیه السلام په عملی زندګۍ کې دا غینه تعبیر کړی دی نو قولا هم خلکو ته قرآن بیانوي او عملا هم خلکو ته قرآن بیانوي دا تعلیم د قرآن پیغمبر علیه السلام کوي او په دې کې د پیغمبر علیه السلام ورثه چې دي دا علما دي علما چې په دې مدرسو کې ناست دي داسې مدرسې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې نه وي خدا ذرایع دي په ذرایعو کې بدعت نه راځي بدعت په دین کې راځي چې په دین کې نوې مسله را پیدا کړي او په دې ذرایعو کې چې هر طریقه ورته بدله را بدله دا په دین کې زیادت نه ده لکه دا موټرې چې سړی پکې سفر کوي مدرسې ته صحابه په دې کې سفر نه وکړه خدا خو ذریعه ده کنه دا بدعت نه ده ذرایعو کې بدعت نه راځي دا مدرسې چې دي دا نقشې پوسټرې دا ټالۍ وهل دا ټول ذرایع دي یعنی ذریعه د دین ده دین نه ده په دین کې چې زیادت وشي دي ته بدعت وایي نو دا مدرسې بدعت نه ده نو خانقاه چې په دې کې په تزکیه کې د پیغمبر وارثان ناشتي د پیران دم بدعت نه ده خانقاه داسې ده لکه مدرسه خو مدرسه کې چې څوک ناشتي هغه په يعلمهم الكتاب کې د پیغمبر وارثان دي او په دې خانقاهګانو کې چې کوم ناشتي دا په یزکیهم کې د پیغمبر وارثان دي نو د پیغمبر وارثان دي دواړه ډلې د دویمه وظیفه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دریمه وظیفه وا چې يعلمهم الكتاب خلکو ته کتاب ورخي او څلورمه وظیفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم والحکمت خلکو ته حکمت ورخي حکمت څه ته وایي د حکمت ترجمه هر څوک د خپل فهم مطابق کوي خو حکمت په دوه قسمه دی یو حکمت نظری او یو حکمت عملی دا دواړه امت ته ورخي یو حدیث کریمه کې راځي من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین چاته چې الله پاک د خیر اراده وکي هغه ته فقه فی الدین ورکی دلته فقه ته خیر ویل دا صحیح حدیث دی من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین دا د بخاری شریف کې راغلی دی او بخاری کې ترجمه الباب دی من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین نو فقه څه شو خیر فقه شو دا صغرا دی آیات کریمه کې ومن اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاته چې حکمت ورکړې شو هغه ته خیر کثیر ورکړې شو دلته خیر حکمت په آیات کې حکمت خیر ده په حدیث کې فقه خیر ده علما په پوری کې حد او سچ لري کې نو دا فقه حکمت شو حکمت فقه ده نو دا فقه دا د پیغمبر علی السلام د زمانه نه را شروع ده په دې فقه کې د پیغمبر وارثان د مجتهدین دي اصول کې دي ته مجتهدین وایي موږ ورته څه وایو امامان دا امامان د پیغمبر علی السلام ورثه دي په دې حکمت او په فقه کې په فقه کې د پیغمبر وارثان د امامان دي د څلور امامان نورم ډیرو خدای مذهبونه ونه لیکل شو موږ تر نقل نشو د دې څلور را نقل شو نور امامان هم ډیرو مجتهدین په صحابه کې هم ډیرو خو مذهبونه ونه لیکل شو تابعینو کې ډیرو تابعینو کې ډیرو خو د مذهبونو تدوین ونه شو نو عرض می داو چې دا څلور وظیفې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي او په دې
دې څلورو کې د پیغمبر وارثان شته. قاریان او حافظان په تلاوت کې د پیغمبر وارثان دي. پیران حضرات چې دي دا په تزکیه کې د پیغمبر وارثان دي. علما په دې تعلیم کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارثان دي. او دا مجتهدین امامان چې دي دا په دې حکمت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارثان دي. حکمت دا فقه ده. نو د فقه نه انکارم مخکې ما تاسو ته ویلې په دې څلورو کې د هر یو نه چې انکار وکړي دا د قرآن نه انکار دی. د قرائت او د حفظ نه انکار دا د قرآن نه انکار دی. یتلو علیهم آیاته د دې آیات نه انکار دی. د پیرخانو نه انکار، د پیرانو نه انکار، د تصوف نه انکار، دا د یزکیهم نه انکار دی، د قرآن نه انکار دی. او دا د تعلیم د دې علماو د دې تعلیم نه انکار دام د قرآن نه انکار دی. ويعلمهم الكتاب او د امامانو نه انکار دام د قرآن نه انکار دی. ځکه الله پاک امامان د پیغمبر وارثان دي. پس کې په دې حکمت کې امامان صراحتاً قرآن کریم کې ذکر کړی دي. اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا دوا. او دریم واولی الامر منکم د الله اطاعت وکړه. او کته وای چې ما الله نه دی لیدلی څنګه د الله اطاعت وکړم؟ الله پاک فرمایي واطیعوا الرسول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر رهنمایي کې د الله اطاعت وکړه. خد پیغمبر رهنمایي ما ته څوک را نقلی؟ د پیغمبر حدیث د دې تشریح راته څوک کوي؟ واولی الامر منکم دغه امامان مجتهدین چې کوم دي دا د اولی الامر مصداق دی. قرآن کریم کې د اولی الامر ذکر شوی. څوک چې د امامانو نه منکر هغه د اولی الامر نه دومره ډاریږي او دومره ترې نه لرې تښتي لکه هندو چې د کلمې نه څنګه تښتي. په بیجونې لیکلي اهل حدیث کې دو اصول اطیعوا الله والرسول آیات خو دومره نه دی. واولی الامر منکم ولې نه منې؟ په یو ځای کې به هم تاسو د دوی نه وانورئ چې واولی الامر منکم. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه وظیفه وه. او په دې وظیفو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارثان چې دي دغه امتیان دي. مجتهدین هم د پیغمبر علیه السلام وارثان شو او پیران هم د پیغمبر علیه السلام وارثان شو. خواجه معین الدین اجمیری رحمه الله دا د پیغمبر علیه السلام یو وارث صوفي او پیر صاحب یو انګریز دی. هغه یو کتاب لیکلی دی او په هغې کې لیکي چې د ده په شان امتي ما د نورو پیغمبرانو په امتیانو کې نه دي لیدلي. 90 لکه کسه د ده په لاس مسلمانان شوي دي. 90 لکه خلک د یو معین الدین اجمیری رحمه الله په لاس باندې مسلمانان شوي. 90 لکه. اوس به یو سړی راځي یو کس به نه مسلمان کړي بلکې وظیفه به دی چې د مسلمان زړه د اسلام نه تور کړي. تازه د پښې کې نه خو دی او تا په سینه لاسونه کې نه خو دی او تا دا ونه کړه او تا دا ونه کړه. ټوله وظیفه یې دا ده چې د مسلمان زړه د اسلام نه تور کړي. او بیا به د خواجه معین الدین اجمیری پسې خبرې کوي و دا بدعتي دی، دا کافر دی، دا مشرک دی. هغه په لاس 90 لکه خلکو ایمان راوړی. دا لاهور کې چې کوم دا تاسب باندې مشهور دی سید علي حجویری رحمه الله دا د غزنی دی. او محمود غزنوی رحمه الله چې کله هندوستان فتح کړو نو د اسلام د تعلیم د پاره د دنه مخکې مولانا اسماعیل رحمه الله زنجانی را لېږلی. هغه چې وفات شو بیداره وستو د په لاهور کې په یو غونډۍ باندې خیمه ووهله او دا ټول لاهور د مسلمان کړی دی، ټول پنجاب د مسلمان کړی دی. نو د پیغمبر علیه السلام په امت کې داسې نمونې تېرې شوي دي چې د پیغمبر علیه السلام وارثان دي. دا دواړه پیرانو علماو تصوف والا او صوفیانو خو په لکونو انسانانو د دوی په لاس باندې ایمان راوړی دی. مجتهدین امامان چې دي دام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورثه دي او د پیغمبر علیه السلام د دین راهنمایان دي. یو ورځ امام احمد ابن حنبل رحمه الله دا د امام شافعي رحمه الله شاګرد دی. یو ورځ امام شافعي صاحب امام احمد ته خط ولېږلو چې ډېر وخت مې ستا سره ملاقات نه دی کړی، زړه مې غواړي چې یوه ورځ مې لیدلی وی. امام احمد ابن حنبل په حجاز کې اوسېدو، د هغې ځای نه را روان شو او امام شافعي رحمه الله په مصر کې اوسېدلو نو مصر ته را روان دی. د وخت امام را روان دی. امام شافعي صاحب استقبال ته ووتو او امام چې استقبال ته وځي نو دا نور علما ورسره همکاران شو. ټول علما استقبال ته لاړه او علما چې لاړه نو بادشاه او وزیران هم استقبال ته ورغله. امام احمد ابن حنبل په شاهانه استقبال باندې راغله. د امام شافعي صاحب سره مېلمه شو. د امام شافعي صاحب ماشومان هم ډېر خوشحاله دي چې د وخت امام زمونږ کره مېلمه دی. هغوی ښایسته ډوډۍ برابره کړه او د دروازو د کنجونو نه ورګوري چې دا مېلمه به څنګه یو څنګه خوراک به
وکړي. امام احمد ابن حنبل صاحب چې ډوډۍ ته کېناستو دومره ډېره ډوډۍ وخوړه چې د عوامو نه هم ډېره وخوړه، بیخي ډېره ډوډۍ وخوړه. ماشومان حیران شو چې دا د وخت امام دی او دومره خوراک کوي چې څومره الله ته نزدېکت راځي دومره خوراک کمیږي. مولانا عبدالقدوس گنگوهی رحمه الله دا یو لوی ولی الله دی. هغه فرمایي چې ماته یو ولی الله معلوم دی 40 کاله روژه دی او روژه ماتې په یو بادام باندې بس د خوراک یو بادام دی، روژه ماتې کې نور خوراک نشته. عقل ورته کار پرېږدي. علما لیکي چې دی په خپله مولانا عبدالقدوس گنگوهی رحمه الله دوی د الله په ذکر باندې ماړی، خوراک ته ضرورت نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به صوم الوصال کولو. صوم الوصال دا چې د ورځې روژه د شپې خوراک نه، سبا ته بیا روژه، بیا د شپې خوراک نه، بیا بله ورځ روژه، بیا د شپې خوراک نه. دا صوم الوصال پیغمبر علیه السلام کولو. امت ته وفرمایل چې تاسو داسې مه کوئ. ایکم مثلی یطعمنی ربی ویسقینی. تاسو کې څوک زما په شان دی، ما ته خو الله خوراک او څښاک راکوي. د دې دا مطلب نه دی چې د خوراک نه ورته ډوډۍ راتله او د اسمان نه ورته اوبه راتلې. دا مطلب نه د اسمان نه ډوډۍ او اوبه ورته نه راتلې. مطلب دا چې زما ضرورت نشته ډېر خوراک ته، زه د الله په ذکر موړ یم. مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله دا د دیوبند محتمم دی، بنیاد دی خیده د دیوبند. د یو پندت سره مناظره و، دا د هندوانو د مشر سره نیا سرسوتی دغه سینوم دی، نیانند سرسوتی، مانه نوم پورا په ذهن کې نشته. د دې پندت سره مناظره و. منشي نهال احمد رحمه الله د مناظرې د شرایطو د پاره ورولېګلو. هغه د مناظرې شرایطو د پاره چې ورغلو نو یو حال دی، د دې حال په دروازه کې کېناستو. دا طالب د حال دروازه کې کېناستو، ټیم نو دته خوراک راتلو دی پندت ته. دا نور دینونو والا د خپل مولایانو ډېر عزت کوي، یوازې مسلمانان دي چې هغه د بې عزتۍ په سترګه ورته ګوري. د دنیا خوراک را روان دی پندت ته. د خیال دا راغی د طالب چې دننه بل شپېتاویا کسۍ، ځکه د شپېتاویو کسو خوراک دننه لاړو ډک ډک پتنوسونه. شپېتاویا کسه به بهر تش واپس تش پتنوسونه راووته. بیا دته اجازه ته شو چې راشه. دی چې ورغی چې ګوري بل څوک نشته، یوازې دا د هندوانو مشر ناست، پندت ناست. اخوا دې خو چې وکتم دروازې نه وي، همدا یوه دروازه وه، په بله دروازه هم څوک نه ووتلي. حیران شو چې دا دومره خوراک لکه د میخي په شان خوراک یې کړی. نو خو شرایط ورسره ولیکل. واپس چې لاړو مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ته ذکر وکړو چې دا شرایط شو د مناظرې. مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله پوه شو دا طالب بهر ووتو. طالبان کله د خپلو ملګرو سره ګپ لګوي نو د نورو طالبانو سره ګپ شروع کړو، ټوکې ورسره شروع کړي. په ټوکو کې ورته وایي چې که په دلایلو باندې بحث شي نو خو زموږ مولانا صاحب به وګټي، خو که په خوراک باندې مقابله شي نو بیا خو د هندو کې نه ګټي. زموږ مولانا صاحب خو نیمه ډوډۍ نشي خوړی. دا خو الله پاک ته چې څومره نږدې کېږي خوراک یې کمیږي. دا خو نیمه ډوډۍ هم د ورځې او شپې کې نه خوري. خو دا خبره کم طالب مولانا قاسم نانوتوی صاحب ته ورسوله چې منشي نهال احمد صاحب داسې ګپ ولګولو. هغه یې راوغوښتو، وایي تاسو ویلي دي. هغه ګبراو شو، وایي مه ګبراوېږه، دې ته هم ځان تیارول پکار دي، دې خبرې ته هم ځان تیارول پکار دي. هغه ورته ویلي چې ما خو داسې ویلې که په دلایلو باندې بحث شي په مولانا قاسم نانوتوی صاحب به یې وګټي، او که په خوراک باندې مقابله شي بیا خو دې بیلي. ښه وایي د دې یو الزامي جواب واوره او بل تحقیقي جواب. الزامي جواب د ټوقي جواب په ټوقه باندې هغه دا دی چې که د خوراک مقابله یې را سره کوله نو ټولې مقابلې تاسو په ما کوئ، خو خوراک کې به تاسو ورسره بیا مقابله وکړئ کنه. د طالب ته او تحقیقي جواب دا دی چې زه به دته ووایم چې دا خو حیواني صفت دی، انساني صفت نه دی. خوراک چې څومره ډیر کوي دومره غټ حیواني. انساني صفت ملکوتی صفت کې ما سره مقابله وکړه. راځه یوه کمره کې به ما ته دواړه ځان ایسار کړو، بهر نه دې موږ پسې کمره بنده شي، 6 میاشتې بعد دې کولاو شي چې زه ژوندی یم که ته ژوندی یم. ولږه کې به ما سره مقابله وکړي، 6 میاشتې ولږه باندې. وایي زه به دا جواب ورته ورکړم. نو عرض مې دا و چې څومره الله ته سړی نږدې کېږي خوراک یې کمیږي. امام احمد ابن حنبل صاحب د امام شافعي صاحب په کور کې ډېر زیات خوراک وکړو، ډېر زیات. هغه ماشومان امام شافعي صاحب ته وایي چې دا څنګه د وخت امام دی،
د خو دومره خوراک وکړو چې عوام هم دومره نه کوي او دا د وخت امام دی امام شافعي صاحب خو قربو نو څه ونه ویلې ځکه د میلمه ور باندې شک کوي چې البته دا به په ډوډۍ خفه شوی خو څه ونه وی د شپې چې کله دوی د ماخوستن مانځه ته ووتل نو ماشومان راغله بسترې ورته جوړه کړه او لوټه کې ورته اوبه کېښودې چې دی کله تهجد ته پاڅېږي نو تکلیف به ورته نه وي لنډ دی د اودس اوبه به ورته ایښي سحر چې کله امام احمد ابن حنبل صاحب مسجد ته لاړو جمع ته او ماشومان راغله هغه بسترې ټولوله نو چې ګوري لوټم ډکه ایښې ده نور هم حیرت زیات شو چې دا څنګه د وخت امام دی تهجد هم نه دي کړي تهجد هم ترې نه پاتې دي لوټه ډکه داسې ایښې ده امام شافعي صاحب خو یو استاذ او دا شاګرد استاذ ته داسې وي لکه خپل بچی ډېر شرم او حیا د دواړو په منځ کې لږ کم وي لکه د پلار او د زوی په مابین کې چې بې تکلفي نو امام شافعي صاحب کېناستو امام احمد ابن حنبل ته چې زه د خپلو ماشومانو ته خجله کړم یو ځل یې ویلې چې دا خوراک ډېر کوي نو د کم وخت نه پته کې دا تغییر راغلی دا دومره خوراک خو د امام سره مناسب نه دی خو ما درته څه نه ویلې ځکه چې بیا به خلک شک وکړي چې دی په ډوډۍ خفه دی خو دا تهجد چې دې پرېښوده نو زما حوصله ختمه شوه دا تهجد دې ولې پرېښوده امام احمد ابن حنبل صاحب ورته فرمایي چې کله خبره داسې ده نو کېنه چې زه درته حقیقت ووایم ما چې د حجاز نه سفر را شروع کړی دی تر دې ځای پورې راغلم زما ټول ژوند د هغې نه مخکې چې څومره تېر شوی دی داسې حلاله ډوډۍ ما نه ولیدلې په دې د الله انوار او برکات راورېده نو ما وویلې چې نه مې مخکې داسې ډوډۍ خوړلې ده کېدای شي آینده م ماته داسې خوراک میلاو نه شي نو راځه ښه ډېره وخورم موقع نه استفاده وکړه برکتي ډوډۍ وه حلاله وه او انوار پرې ډېر راورېده او د هغې دوه آثار ما ولیدل یو علمي بل عملي عملي اثر دا حلال رزق می وخوړو عملي اثر دا چې ما نن د ماخوستن په اودس د سحر مونږ وکړو تهجد مې په وکړو د سحر مونږ مې ور باندې وکړو د لوټي ته ځکه ضرورت نه دی راغلی د ماخوستن په اودس زه اوسه پورې اودس لرم نو د ماخوستن په اودس مې د سحر مونږ وکړو او دا علمي فائدې ماته دا وکړه چې نن د یو آیات نه ما سل مسلې راوېستې سل مسلې په نورو امتونو کې داسې خلک نه دي تیر شوي دا د پیغمبر ورثه دي په دې فقه کې چې د آیات نه مسلې راوباسي او امت ته مخکې کوي دا حکمت دی او دې کې د امامان د پیغمبر علیه السلام ورثه دي صرف یو خبره به درته وکړم چې امام احمد ابن حنبل د ماخوستن په اودس د سحر مونځ وکړو زمونږ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله 20 کاله په یو روایت کې 40 کاله راځي د ماخوستن په اودس د سحر مونځ کړی دی وابیان اعتراض کوي وای دا ولې یو سړی چې بالمازی نو هغه بل سړی چې 15 وخته جمع ته راځي دا خبره ورته غټه ښکاري ځکه دی بالمازه نو دا بالمازان دی له دې وجې نه د امام اعظم صاحب د عبادت ورته غټ ښکاري کنې دا یوازې امام اعظم نه دی کړي ګوره امام احمد ابن حنبل هم وکړه حضرت علی رضی الله عنه ټوله شپه ټول عمر د ماخوستن په اودس د سحر مونځ کولو عبد الله ابن عمر رضی الله عنه به تر پیشنمی پورې مونځ کولو د پیشنمی نه به تر سحر پورې استغفر الله ویل حضرت عثمان رضی الله عنه به په یو رکعت کې د شپې قرآن ختمولو حضرت شداد ابن الاوس الانصاری رضی الله عنه به د ماخوستن په اودس د سحر مونځ کولو حضرت سعید ابن مسیب 50 کاله د ماخوستن په اودس د سحر مونځ کړی دی امام بخاری رحمه الله هر ورځ روزه او په هر روزه ماتي کې قرآن ختمولو خو د دوی دشمنی یوازې د امام صاحب سره ده دا وجه دا ده چې دلته د امام صاحب د مذهب والا خلک دي نو فتنه په دې جوړیږي د دوی مقصد صرف فتنه جوړول دی او فتنه په دې ښه جوړیږي چې د امام صاحب پسې بدرت شروع کړي دا خو یوازې امام صاحب نه د دې څمکنو د مدرسې او ملا ماته ټلیفون وکړو وایي امام صاحب څنګه د ماخوستن په اودس د سحر مونځ کولو نو ما حضرت علی صاحب هم کولو حضرت عثمان صاحب هم کولو حضرت عبدالله ابن عمر هم کولو حضرت شداد ابن الاوس انصاری هم کولو تابعینو یو لیست مې ورته بیان کړو چې دومره تابعین هم کولو نو یوازې امام صاحب خو نه دی وایي نه صحابهونو ولې نه کولو خو مې دا صحابه نومونه خو مې درته واخیسته که نه دا صحابه دي که نه دي حضرت علی صاحب صحابي دی عبدالله ابن عمر صاحب صحابي دی شداد ابن الاوس انصاری صحابي دی حضرت عثمان صاحب صحابي دی نورم ډېر دي خو نه پوهېدو اخر مې ورته وویلې ونه وایي په امام صاحب د ښځې حق و که نه چې د شپې ټوله شپه عبادت کول نو مې تی ښځی او که تی د ښځې د طرف نه وکیلې خو عریضه خو به یا ښځه ورباندې کوي یا به د ښځې وکیل ورباندې کوي نو ته خو یې نه وکیل کړی او نه ته د امام صاحب ښځی نو ستا پکې څه کار دی
خو خپل خزي ور باندې ریزه نه درکړي. اوس په دې منبر کوم وبي درېدل دي چې د خپل خزي حق زدا سي داسي پوره کوي. چا به هم چړي خو هر سړی پويږي او کوري پويږي او خپل حقوقي پويږي. خزي شکایت نه کوي. نو عرض مې دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورثه دي. پیغمبر علیه السلام هم ټول شپه عبادت کړی دی. د پیغمبري طاقت سره به دومره مونږ کولو چې خې به یو پړسېدی خې به یو پړسېدی. او په رمضان کې به اذا دخل رمضان شد مئزره وايقظ اهله واحيا ليله. د همت ملا به وتړله خپل د کور والا به مرويخ کړ ټول شپه به په مونږ تیروله. نو داسې حماقت ده د فتنې د جوړولو د پر د اعتراضات کوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا.